بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا ښوونیز مرکز ته ښه راغلاست. د کورل را سیریز په اول درس کې به د کورل را انسټالیشن زده کړو چې سره هم کولی شو چې موږ کورل را انسټال کړو. کورل را که چیرې موږ سره سی ډي کې وي یا د انټرنیټ له لارې ډاونلوډ کړي وي نو فعلا ما سره دا سیټ اپ ده. سیټ اپ فایل باندې به ډبل کلیک کوو ترڅو سیټ اپ رن شي او انسټالیشن وشي. دوستانو بعضو ځایو کې امکان لري چې انسټالیشن لږ وخت واخلي. رن به کلیک کوو نو هغه ځایونه چې وخت اخلي هغه ځای کې به زه ویډیو فاز کوم. کله چې هغه مرحله مخته تله بیرته به بیا ویډیو شروع کوم. نو کله چې موږ کورل را انسټالوو صرف په سیټ اپ باندې ډبل کلیک کوو کورل را انسټالیشن به مخته شروع کیږي. ترڅنګ یې موږ سره دلته کراک ده کراک فولډر به خلاص کوو. په دې کې به کیجن وي د سیریل اخیستلو لپاره چې سیریل نمبر یې واخلو دا به فعلا خلاص کوو. رن به یې کوو. د ځای نه کوم کورل را چې موږ انسټالوو ورژن به انتخابوو. فعلا زه کورل را 7 انسټالوم نو دا به کلیک کړم ترڅو دلته سیریل نمبر راشي. سیټ اپ به یې کړم. دوستانو دا امکان لري یو څو دقیقې وخت واخلي. زه به ویډیو هم دلته پاس کړم. اوله مرحله کې به بعضې اګریمنټس د کورل را له طرفه راځي چې فعلا به دا اکسپټ کړو او نیکسټ به کلیک کړو. دلته به آی هیو سیریل نمبر انتخاب کو او سیریل نمبر به له دغه کیجن نه کوم چې دلته موږ ورژن انتخاب کړی وو دا به کاپي کو او دلته به یې پیسټ کو. نیکسټ فعلا به ټیپیکل انسټالیشن کلیک کو. یو شی ته هم پام وي چې دا کیجن به تر هغه وخته نه کلوزوو ترڅو چې زموږ کورل را مکمل انسټالیږي. کله چې زموږ کورل را مکمل انسټال شوه له دې ځای نه به انسټالیشن کوډ اکټیویشن کوډ هم کورل را ته ورکوو ترڅو زموږ کورل را مکمل اکټیویټ شي. له هغه نه وروسته بیا که یې کلوز کړو مشکل به نه وي. نو دا انسټالیشن امکان لري یو 15 دقیقې یا اضافه تر وخت واخلي. زه به فعلا ویډیو فاز کړم بیا به وروسته نوره مرحله درته تشریح کړم. دوستانو ښه راغلاست. کورل را انسټالیشن پوره شو. دلته به فینیش کلیک کو. نو که ډیسکټاپ ته وګورو آیکنونه به یې راغلي وي. انسټالیشن پوره شوی ده. د کورل را د خلاصېدو لپاره به یا له ډیسکټاپ نه یا له سټارټ مینیو نه کوم ځای کې چې موږ انسټال کړی خلاصه کړو. فعلا به زه ډبل کلیک ورباندې وکړم چې کورل را پروګرام خلاص شي. کله چې موږ کورل را اول وار لپاره انسټالوو نو امکان لري چې هغه ټرایل ورژن وي. ټرایل ورژن یې تر 150 ورځو پورې کار کوي چې زما ټرایل ورژن هم پوره شوی. نو د دې لپاره چې اکټیویټ یې کړو له ادر اکټیویشن آپشن نه به فعلا کار واخلو. په دې ځای کې کنټاکټ کورل بیا به دلته که وګورو موږ اکټیویشن کوډ او انسټالیشن کوډ لرو. نو لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې باید دا کیجن کلوز نه کړو نو دلته که وګورو انسټالیشن کوډ دلته او اکټیویشن کوډ دلته لرو. نو دغه انسټالیشن کوډ به راواخلو. د انسټالیشن کوډ کې به یې کاپي پیسټ کړو یا به یې دلته خپله ولیکو. نو فعلا به یې زه کاپي پیسټ کړم. که چېرته کاپي پیسټ کار نه کوه وبې لیکو. کله چې دا کوډ مو ولیکو دلته به بیا جنریشن اکټیویشن کوډ کلیک کړو ترڅو لاندې یو کوډ راشي. نو بیا به دا کوډ کاپي کړو او دلته اکټیویشن کوډ کې به پیسټ کړو. کنټینیو دلته وګورو زموږ کورل را به اوس اکټیویټ شوی وي او څه مشکل به نه لرو. که څوک غواړي چې خپل ایمیل ادرس کورل را کې اکاونټ ولري له هغه طریقه لاګین شي هم مشکل نشته او که یې فعلا کلوز کو هم زموږ کورل را کار کوي. نو اوس که چېرته کیجن کلوز کو څه مشکل به نه وي. نو دوستانو دا د کورل را د انسټالیشن طریقه شوه. د بریا چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب در سره مه هېروئ او په آینده درس کې به د کورل را ابتدایي معلومات درته تاسو ته درکړم.